نظم چې عنوان لري د ورکوټوالي رشتہ. اکثر دا ظلم په لوریانو کیږي. د مور پلار زړه په بچو نه خوږیږي. یا علم نشته یا سنور سوجا یا نه پوهیږي یا بیخي پوهیږي. د خپل لاس ځان په اور سوځوي، هم بچي کله او هم کور سوځوي. ترمنځ دوه خاندانونه وران شي، ژوند کې ملګری یو غټ تاوان شي. تاسو ته کمی چې خبرې کوم دا فضول نه دی، ملغلري کوم. د خدای د پاره داسې کار مکوئ. شی په قلاره داسې کار مکوئ. اول تعلیم او تربیت وکړئ. ژوند پر رضا د پاک قدرت وکړئ. بچو له هم الله خپل حق ورکړي. مدام او تل تر تل حق ورکړي. د دې په ژوند کې هم رضا پکار ده. د پاک قدرت صفا وینا پکار ده. داسې ظلمونه آخر ولې کیږي؟ داسې کارونه آخر ولې کیږي؟ ولې بچو ته تاسو خنه ګورئ؟ د زړه ټوټو ته تاسو خنه ګورئ؟ ولې په کم عمر کې شي بندیوان؟ ولې ژوند شي سراسر په لړزان؟ هغې د یو او بل نه نوي خبر، هغې د بد او ښه نه نوي خبر. تاسو په سر ورله غمونه تړئ، په ورکوټوالي ورله زړونه تړئ. هغې د یو او بل نه نوي خبر، هغې د بد او ښه نه نوي خبر. تاسو په سر ورله غمونه تړئ، په ورکوټوالي ورله زړونه تړئ. دغه رشتې ناکامه کیږي مدام، دوه خاندانه جدا کیږي مدام. ځکه چې دا د ناپوهتیا نښه ده. دا صحیح نه ده، دا خطا نښه ده. هغې په خپلو کې لا لوبې کوي، په یو او بل پورې لا ټوقې کوي. تاسو نکاح وتړئ، خولې خوږې کړئ، په ژوندون پورې ورله ښې لمبې کړئ. وخت چې تیریږي هغې ستر شي کله، چې ښه د یو بل نه خبر شي کله. هلک وایي مورې زه دا نه خوښوم. جینۍ هم وایي زه خپل ځان مړ کوم. خو دا رشته ماته قبوله نه ده. د مرګ کوټه کې مې قبوله شپه ده. خو زه د دې رشتې انکار کوم. زړه چې مې سوی هغه کار کوم. نه هلک خپل کور نه بل کور ته ګوري، نه دشمني او نه پیغور ته ګوري. جینۍ هم خپل حق او مرضي لټوي، د بل په زړه کې زندګي لټوي. نه احساسات نه جذبات یو ځای وي، نه خیالات نه ذهنونه خیالات یو ځای وي. بیا خو په زور دغه رشته نه کیږي. جنۍ ته هم ضرور مازغه خوټ کیږي. عدالتونه او ججان لټوي، ځمکه په تنګ شي اسمان لټوي. غلط رواج دی، بغاوت ترې وکړئ. څنګه مزاج دی، بغاوت ترې وکړئ. دې کې د لویو وړو زړونه وران شي، دې کې بلها کورونه وران شي، دې کې